ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت په وړاندیز او د جمهوریت ریاست د منظورۍ له مخې محمد ادریس تانکزی په سیاسي او ولسي چارو کې د کورنیو چارو وزارت د ستر سلاکار په توګه وګمارل شو. دوهم خبر: هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مرستیال ملا امان الله له خپلو 8 کسانو سره وشل شوی. د 215 قلی اردو خبرپاڼه وایي ملا امان الله او ملګري تیره ورځ د ناوی ولسوالۍ په خسرآباد سیمه کې وژل شوي دي. دریم خبر: د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د طالبانو د بزبزک په نوم وسلې د برید د پکولو لپاره د نوې وسلې ازمایښت بریالی کړی دی. صالح وایي نوې وسلې به د ویډیو کنفرانس له لارې د ملي امنیت شورا د دفتر لخوا سرتیرو ته توضیح کړلی شي. د بزبزک په نوم د طالبانو وسله په شپه کې نښه ویشتای شي او د برید د ثبت وړتیا هم لري. څلورم خبر: پرون د ترکیې په ازمیر او د یونان په ساموس سیمو کې د 7 ریختر زلزلې له امله تر دې دمه 22 کسان مړه شوي او 800 نور ټپیان شوي دي. د ژغورنې ډلې لا هم د ویجاړیو لاندې د مړو او ټپیانو راویستلو په هڅه کې دي. پنځم خبر: لسګونو مدني فعالانو جلال آباد ښار کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر ضد لارین وکړ. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د ولسمشر د ماکرون له لوري د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوي په غبرګون کې خلکو لارینونه کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګې به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.